این برنامه آموزش‌های حرفوی که با حمایت دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با همکاری ریاست صحت عامه ولایت لوگر برای 60 افراد بهبود یافته از مواد مخدر در شفاخانه 20 بستر معتادین در لوگر برگزار شده بود. در پایان این دوره 6 ماهه برای افراد فارغ شده وسایل و تجهیزات مورد نیاز حرفه نیز طی مراسم ویژه توزیع شد. مسئولان صحی میگویند که این افراد در بخش‌های مختلف حرفوی از جمله خیاطی، ترمیم جنراتور، ترمیم موتورسایکل، ترمیم موبایل و سلمانی آموزش دیدند. تو نفرو خويند ورونو د پاره مختلف حرفه ورزش و هغه معتاد ورونه خويند کله چې موږ په شفاخانه کې لموږ سره تداوي شوي وو نو دغه د پاره 4 یا 15 حرفه ورزده کړل شوې چې د موتورسایکل جوړونه او موتورسایکل سازي د موټر جوړونه، ټلیفون جوړونه او خیاطي د حرفو د زده کړو وسایل دوی ته ورکړل شول. وروسته له 6 میاشتنی ترنینگ نه. از سوی هم مسئولان دفتر کمک کننده این برنامه آموزش‌های حرفوی را در روند بازگشت افراد به زندگی عادی و فراهمسازی زمینه اشتغال برای آنان مؤثر می‌دانند و آنان همچنان در مورد پیامدها و زیان‌های استفاده از مواد مخدر صحبت کردند. چې هغه کسان چې دلته تداوي شوي د دوی د لاس یو ثمره ده چې نن موږ دلته ګورو. د تداوی نه وروسته بیا دغه کسان چې تداوی کیږي دوی دې ته اړتیا لري چې په ټولنه کې د دوی سره من حیث د هغه کسانو چې هغه روغ کسان دي بدون د تبعیض نه، بدون د توپیر نه او بدون د دوگونی حالت نه به دوی سره ژوند وشي. با گفته مسئولان در حال حاضر نیز بیش از 30 فرد مبتلا به اعتیاد در شفاخانه 20 بستر معتادین در مرکز ولایت لوگر تحت درمان قرار دارند.